Mișcare arapla Sandra Auri ma په موده مشنانې ولي پر کور راوړه چاپای جې څلوېښت کسان زموږ پر کور واوړي. ما پلار پیدا محمد قبایل دی په بله یوه ګناه نه ده کړې. په پرلط کې خبرې کوي، د چمن په پرلط کې خبرې کوي. د منظور پښتون تحریک دی. له پښتنو مشرانو څخه خواست کوم چې زموږ پر کورو باندې هره شپه چاپې ویل کېږي. تاسو ولې ګرددۍ خاموشه یاست؟ رایم اخیستن یو ځل بیا زموږ پر کور پر 3 بجې له پولیسو لخوا چاپه ولسول. دومه درېیمه شپه زموږ کره پولیسان راسي راواوړي. دوی زما پلار په بازار کې نه نیسي، د ورځې راسي، د شپې زموږ کره چاپې وهي. شپه چې دوی زموږ کره راسي، زموږ په درازو کې ګوري. زما پلار کاغذان په له اړي، سکوټر په لغت وایي، موټر په لغت وایي، شی ورماتې وایي. موږ ستا پلار خامخا نیسو. زما پلار پیدا محمد قبایل دی په بله یوه ګناه نه ده کړې. په پرلط کې خبرې کوي، د چمن په پرلط کې خبرې کوي. د منظور پښتون تحریک دی. له پښتنو مشرانو څخه خواست کوم چې زموږ پر کورو باندې هره شپه چاپې ویل کېږي. تاسو ولې ګرددۍ خاموشه یاست؟ زما پلار خو نه ډاکو دی نه غل دی. د پاکستان بیا هم د پاکستان حکومت ولې موږ دی زیروي. د شپې زموږ کوچنیان په ژړا یي. د پاکستان حکومت زموږ پر کورو باندې د شپې چاپې نه وي. زما پلار دې د ورځې ونیسي. مشکاره شپه چې پسان راوړي ما په پلار پسې ګرځي. پسان هره شپه زما خور ته مامور زما خور ته ښکنځل کوي. پر کور راوړه چاپای جې 40 کسان زموږ پر کور واوړي. زما پلار خو هېڅ ګناه نه ده کړې، خالي له پښتنو اواز پورته کوي. بله شپه دې پولیسان زموږ کور ته نه راوړي. ټول پښتانه دې زموږ اواز پورته کړي. Mișcare arapla Sandra Auri ma په موده مشنانې ولي. پلار یوه ګناه نه ده کړې. ټول پښتانه زنده‌باد.